د نن ورځې څلور ډیر مهم او تازه خبرونه را سره تر پایه وګورئ او مینا ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. لومړی میدان وردګ ولایت کې د هزاره ملیشو ځواکونو یو قومندان چې په زیاتو جنایتونو او جرایمو تورن دی یو ځل بیا د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي علیپور په میدان وردګ ولایت کې د ملي پولیسو پر یوې پوسته برید کړی او څلور پولیس یې ټپیان کړي دي. د وردګ ولایت ځایي چارواکي وایي قومندان علیپور او غیر مسؤلو وسلوالو یې د دې ولایت حصه دوم ولسوالۍ اړوند سیمه کې د هغو پولیسو پر پوسته چې د سړک جوړونې د امنیت لپاره موظف شوي و حمله کړې او څلور کسان یې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي د علیپور وسلوالو 2 پولیس برمته کړي، یو رنجر موټر او د پولیسو وسلې او مهمات یې هم له ځان سره وړي دي. دوهم، افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د 900 کسیزې ډلې د ځای پر ځای کېدو راپور خپور شوی دی. یوې امریکایي رسنۍ سټار انډر سټرایپز د امریکایي پوځیانو د نوې جوپې د راتلو په اړه خبر ورکړی او ویلي دي چې امریکا پلان لري جنوبي کوریا، اروپا او افغانستان ته 3 ډلې تازه دمي عسکر ورواستوي. راپور کاږي چې دا 100 کسیز امریکایي پوځیان د هغو امریکایي سرتیرو په ځای به په دندو بوخت شي چې له افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي. امریکا په داسې حال کې افغانستان ته د نوو سرتیرو د لیږلو او یا یې د بدلولو خبر ورکوي چې دغه هیواد باید د طالبانو سره د شوي تړون له مخې د روان کال تر پایه له افغانستان څخه خپل ټول پوځیان وباسي. د یادونې وړ ده چې دمګړۍ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ټول شمیر تر 8600 پورې رسیږي، خو راپورونه وایي چې ښایي دا شمیره تر راتلونکې میاشت پورې 4500 ته راټیټه شي. دریم، محمود خان اچکزی وایي پاکستان کې او افغانستان کې میشت سیاستوال ټول پوهیږي چې افغانستان کې په روانه جګړه کې د پاکستان د پوځ لاس دی. د هغه په خبره چې باید داسې نه وای شوي. ښاغلی اچکزی زیاته کړې چې افغانستان هیڅکله په پاکستان کې مداخله نه ده کړې، نو د پاکستان پوځ او حکومت هم باید په افغانستان کې مداخله ونه کړي او د هغو ترهګرو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي چې په افغانستان کې په جګړه بوخت دي. محمود خان اڅکزي وویل چې پاکستان کې جمهوریت نشته بلکې د پوځ استبداد چلیږي. زه که د خبره چې د پوځ هر څوک خوښ وي هغه ته د پاکستان د صدارت څوکۍ ورکول کیږي. محمود خان اڅکزي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې 4 ورځې مخکې د پاکستان په اسلام آباد کې ټولو ګوندونو د پاکستان په پوځ نیوکې وکړې او هغه یې په زورتکۍ او استبداد تورن کړ چې وروسته دا نیوکې په سختو سیاسي ناندریو بدلې شوې. څلورم خبر، د کندهار امنیه قومندان مل پاسوال تادین خان چې د عملیاتو مشري لپاره میوند ولسوالۍ ته تللی و وویل چې طالبان یې له سختې ماتې سره مخ کړي دي. د تادین خان په خبره طالبان سولې ته اراده نه لري، باید د دوی په وړاندې له جګړې څخه کار واخیستل شي، ځکه هغه وایي چې طالبان په ټولو ولایاتو کې بریدونه کوي چې دا ډول بریدونه په سولې باندې د باور د نشتوالي له امله کیدی شي. هیره دې نه وي چې په سلګونو طالبانو د حکومت د پنجوای ولسوالۍ د سقوط لپاره د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو لړ بریدونه پیل کړل، خو امنیتي چارواکي وایي چې په دې بریدونو کې 28 اروپا کې وژل شوي دي. د کندهار امنیه چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په هلمند کې د میوند پنجوای ژیړۍ او شاولي کوټ ولسوالۍ د نیولو پلان درلود، خو دواړه بریدونه یې شنډ کړي دي. ګرانو کتونکو، تاسو دغه 4 مهمو خبرونو په اړه څه نظر ورکوئ؟ خپل نظریات مو را سره په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.